الرجال قوامون علی النساء، سړي چې دي قوامون علی النساء، الرجال سړي چې دي قوامون علی النساء، دوی قوامون دی په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم علی البعض وبما انفقوا. یو خدا د طالبانو دا د الله پزه ده، بل دا ده چې سړي نفقه کوي خپلو مالونو نه په ښځو باندې. فالصالحات القانتات الحافظات، فالصالحات ښځې اطاعت کوونکې، حافظات للغیب کله چې میړونه نه وي نو دوی خپل ځانونه حفاظت کوي د فرجونو. بما حفظ الله واللاتی تخافون، هغه ښځې چې تاسې ډارېږئ نشوزهن. طالبانو د دې آیات نه علما و بما انفقوا من اموالهم د دې نه علما استدلال کوي، وایي سعد ابن الربیع ابن عمر چې د خپله ښځه په څاپېړه وهلې وه، بیا طالبانو نبي علیه السلام ته راغی، بیا نبي علیه السلام ورته ویلې دی دې خپل میړه بیرته په یوه څاپېړه ووهي. چې دا لاړو چې قصاص ترنه واخلي، نبي علیه السلام ورته ویلې بیرته یې راوغواړئ. چې راویغوښته جبریل علیه السلام راغی آیات یې راوړ، بیا ورته ویلې چې نه دې وهي، میړه حق لري چې ښځه تأدیبا ووهي، یعنی میړه ته دا حق سته طالبانو چې خپله ښځه ادبا ووهي. خبرې درته کوم څو حالتونه، مثلا ښځه د میړه اطاعت نه کوي، بې اطاعتي کوي، هلته یې وهلی سي. فالصالحات القانتات الحافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن، هغه ښځې چې ډارېږئ تاسې نشوزهن له سرکشۍ نه، فعزوهن وعظ ورته وکئ، هغه ښځې چې تاسې نه نافرمانه سولې نو هغې یعنې ښځه د طالبانو له خپل میړه نه نافرمانه سوه نو اصلاح کوې به یې داسې اول نصیحت ورته وکړه. که بیا نه کېدله وهجروهن فی المضاجع، یو ځای مه ورسره څمله چې درد ورته پته چې ترې ته ناست یې، او که بیا په دې هم ښه نه سوله وضربوهن بیا یې ووهئ. خو هغه داسې نه کړو چې سوټی دې سم ورته نیولی وي، داسې په کرار راسي که ښځه خو ډېره ډاره نه بیا. او اوس طالبانو دلته یوه خبر واورئ، روح الماني وایي 4 حالتونو کې ښځه وهل جایز ده. یو دا ده هسې ګپ دې پکې طالبانو جمعې شپه او ته مسافر راغلی او تقاضا خدای کنه چې ښځې دپاره چې په ځان باندې ګوتې متې ووهي کنه، دا کوم شیان چې دي د زینت دا استعمال کوي، او که دې نه وي استعمال کړي بیا یو مسواک ورته راواخله وایي وا زوی دې مړ صحیح. لکه طالبانو علما وایي کتابونو کې وي سړی چې معامله کوي نو له چرګ نه دې زده کړي، چرګ وار له واره معامله نه کوي طالبانو، یو ورې داسې راتاوسي بیا بېرته داسې راتاوسي. نو ډېره صریحي نه درته وایم طالبانو که نه، دا علما کتابونو کې ذکر کوي. محمود مهدي استانبولي یو کتاب جوړ کړی تحفة العروس او الزواج الاسلامي السعید، چې به تاسې هوښیاران پوهیږئ طالبانو نو څه خبره ده چې به زه دومره ډېرې تصریحات درته کوم که نه. نو دا زینت چې وي طالبانو انسان کې هغه راپورته شي، هغه شهوت راوپارېږي طالبانو، چې راوپارېده بیا معامله وکړه. نو په دې باندې کېږي چې زینت چې نه وکړی بیا د یو. او بل دا د طالبانو میړه ویلې چې معامله کوو دی ویلې نه کوو، یا دا دوه دا د طالبانو ورته ویلې مونځ کوه دی ویلې نه کوم، هغه ویلې غسل کوه که نه جنابت نه دی ویلې نه کوم. او د کور نه بغیر د عذر شرعي نه باندې له کور نه وتل میړه اجازه نه ورته کوله، دلته هم طالبانو څنګه کولی سي وهلی سي. تاسې په خبر پوه شولئ. طالبانو عبدالوهاب الشعراني رحمه الله دلته یوه خبر کړې ده، وایي کله دې چې ښځه ووهله دستي به معامله نه ورسره کوي، که نه چې ښځه دې ووهله دستي به معامله نه ورسره کوي، ښه چې د دواړو غوسه سړه سوله بیا به معامله ورسره کوي. طالبانو کله چې تاسې علوم مطالعه کوي، علما وایي کتابونو کې چې چا ښځې او میړه معامله کوله معامله یې سره کوله، نو دلته به طالبانو خیال کې شیان نه ګرځي، دا د خیالي شیانو هم په انسانانو باندې څوک راځي، دا تاثیر راځي.
حتی علماو لیکلي طالبانو کله چې ښځو میړه یو وخت کې معامله سره کوله طالبانو نو هلته هغه وله سمساره وله په کوټه کې سمساره پېژنئ دوب هغه وله طالبانو دواړو ورکتل دلته یې معامله کوله بله ورځ ته د ښځې نه څوک پیدا سو سمساره دا طالبانو دومره دا خیالات و وهمونه ما تاسو ته بله ورځ د امام رازي نه نقل کړی په چا تاثیر کولی شي څنګه ښځه سره معامله وسوله سمساره یې وزېږوله دا هم سحر ده د امام رازي په رایه دا هم سحر ده که نه بغیر له سبب نه سو کنه سبب ظاهري نه نو هلته طالبانو سبب ظاهري دا د نفوس قویه او اوهام هلته ته له هغه نه وهم کې چې داسې نه تاسې خو دلته معامله روانه کړې او دم رامنډلې کې موږ به څه کوو پوهېږئ خو که نه نو هغه داسې خیال کې داسې ترنه پیدا سوي بل علماو نقل کړي بل معامله کوله پاس په چت کې مارو طالبانو دلته یې معامله نه څه بندولی هلته مارو ډارېدل که نه دی وهم پې غالب سو ښځې نه مار زېږېدلي دا علما مؤثر بلي په علمي میدان کې نو دې ته تاسې ډېر فکر وسیږئ وإن خفتم شقاقا بینهما وإن خفتم که تاسې ډارېدلی د شقاق په مابین د ښځې او د میړه کې فابعثوا ولګئ یو حکم من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا که اراده درلوده د حکمانو د اصلاح یوفق الله بینهما الله به موافقه راولي د دوی په مابین کې ان الله کان علیما خبیرا طالبانو روح المانی دلته د شافعیانو د موږ د احنافو نقل کړی طالبانو ګوره فکر تم پام وي د روح المانی یو عادت لري که نه وروسته جینو کې راځي بعضې جینو کې په دې باطلو صوفیانو ردونه کوي یو طالبانو له هغه ردونو نه دا ده چې مثلا د مانځه کې ولاړې هو داسې کوي دا روح المانی کلک رد کړی دی باندې مونځ فاسدېږي طالبانو بحث کړ دوی بس دا وی دا وابي ده که نه دا خو تاسې عادت مو اورېدلی ده چې کله حق خبرې خلکو ته کوي افغانستان کې هم داسې ده پیران په سړي دستي ټاپې لګوي وابي او مابي دی چې هر څه کوي هغه دې کوي که سګرټ یې ول که غومبورې وهه کار څه یې کول نو اوس طالبانو تاسې دلته خبرې ته غوږ سئ چې څه خبر مې کوله روح المانی بیا وی روح المانی اصل کې حنفي نه ده وروسته د توسل په اړه باندې د روح المانی خبر بیا درته نقل کوم ښه توسل کې روح المانی څه وایي طالبانو په توسل بیا مفصل بحث درته کوم روح المانی هلته توسل کې څه وایي دی بیا وی دا شافعي ده دا موږ نه منو شافعي نه ده دا نن مسله کې چې اختلاف ذکر کوي طالبانو دی وی چې د موږ د احنافو دا مذهب ده د شافعیانو دا مذهب ده نو دوی په زور مذهب نه باسي دی ښکه وایي چې د یو څو بریلویانو کوټه ده زه چې که بل څوک ورننوت وایي وځئ موږ له کوټې نه سړی مذهب د تارې پلارو د نیکه کوټه نه ده تا خرابه کړې ده خبر تا خرابه کړې د شیان دي دې کوټې ته راوړي دي که نه چې هغه بیخي ستا ده نه پکې موږ باسو بیرته نو دوی ته هم فکر وي طالبانو ښه د بریلویانو دا ډېر عادت ته چې هغه شی چې په دین کې نه وي دین ته راوړی ده به مې د پلارو د نیکه د کتاب کې راته وکړي نه پلارو د نیکه مې ده موږ خو د څا د پلارو د نیکه مقلدین نه یو که نه نو هغه خبردار چې روح المانی کړې ده کله چې دوه حکم د ښځو د میړه منځ کې جنجال راغی چې کله حکم یې وګرځاو نو چې د حکمان راغلل اصلاح به کوي که پسخ حق هم لري شافعیان وایي د پسخ حق هم لري احناف وایي پسخ حق نه لري دوی ته تنا د دې حق ورکړي اصلاح وکړي که بیا د دې حق هم ورکړي چې پسخ وکړي وکیل مقرر که بیا بېله مسله ده